عزتمندو بعضې زنانه دا اعتراض کوي چې بعضې وخت کې زما خاوند ډېر زیات غوسه شي، زه کوشش کوم چې خپل نفس کنټرول کم او غوسه مې ختمه شي، لیکن که د دې باوجود زما خاوند خفه وي نو بیا ما له څه کول پکار دي؟ لہذا داسې طریقه راته وښایه چې زما د خاوند غوسه هم ختمه شي، خبره هم مخکې لاړه نه شي او مسله په بهترین او په احسن طریقې سره حل شي. نو خورکۍ د دې مسلې د حل کولو ډېر اسانه طریقه ده، لیکن دا ویډیو تر اخره پورې وګوره، ان شاء الله ته به د خپل سوال په جواب پوه شي. اول خبره خدا چې کله ستا خاوند غوسه شي نو فوراً ته د خپل خاوند د راضي کولو کوشش وکړه، یا ته خفه شي نو ستا خاوند له پکار دی چې فوراً ستا د راضي کولو کوشش وکړي، او که داسې ونه شي نو بیا به مسله ډېره مشکله شي. بله خبره دا که چېرته خاوند غوسه شي نو بیا بې حوصلې کېږه مو، بلکې د هغه نه معافي وغواړه، د خپلې غلطۍ اقرار وکړه. هغه خو ستا خپل خاوند دی، د هغه نه ولې شرمېږي؟ په وخت د معافۍ کې به ته شرمېږي، خو په دې وخت کې قطعا شرم مه محسوسوه. او دا خبره یاد وساته، که په دې وخت کې ته نور څه نشي کولی نو کم از کم خاموشه اوسېږه. د دې خبرې زیات خیال وساته چې د غلطي الزام په خاوند باندې چېرته هم مه لګوه، بس فوراً خبره ختمه که، او چې خبره بیا څومره غټېږي نو دومره به غوسه هم سیوا کېږي. په دې کائنات کې د هر یو کس څه ناڅه ذمهداریانې وي، د کور نه بهر د سړي خپلې ذمهداریانې وي، په کور کې دننه د ښځې خپلې ذمهداریانې وي، او هر څوک چې په خپلو ذمهداریانو ادا کولو کې کوتاهي کوي نو دې سره په زندګۍ باندې ډېر اثر پرېوځي او زندګي ډېره متاثر کېږي. یقینا انسان فطرتاً صفایي خوښوي، چې کله صفایي وي نو د انسان طبیعت خوشحاله وي، د ده زندګي خوندناکه وي. د کور صفایي د ښځې اخلاقي فریضه ده. د کور د صفایي پوره خیال ساتل، خاص کر لوښي او بسترې ډېر په ترتیب سره ایښودل، د خاوند د راتلو نه مخکې صفایي کار پوره کول، ځکه چې کله خاوند کور ته را داخل شي او ستا مسکا او صفایي وویني نو د هغه زړه به باغ باغ شي، د زندګۍ رونق به بحال شي. په فارغ وخت کې د کور په ډیکوریشن باندې خصوصي خیال ورساته، هر سیز په ترتیب سره ږده، چې کوم سیز په کوم ځای کې ښایسته ښکاري نو هلته کې کېږده. ښځه چې کله واده شي او د سخرو کور ته راشي نو د هغې دپاره د ازمایش یو میدان وي، نو پکار ده چې په ډېر سوچ سره د هر قدم دی، او پکار ده چې د کور د هر یو کس خیال ساتي، په خپله رایه د هیڅ یو کار نه کوي او خپل ځان د ټولو نه کمزوری ګڼي. د سخر کور د هر یو کس رایه او خوښه د مقدم وګڼي. دوی نه پټ هیڅ شی مه خوره، د هغوی خدمتونو سره سره خپل ضرورتونه هم پوره کوه. د چا احسان په ځان باندې مه اخله، ځکه چې احسان د انسان سر ښکته کوي. د نورو سره احسان کوه، فضول بخل مه کوه، او خپل ضرورتونه پوره کړه. مناسب انداز کې په خپل ځان باندې او په خپل اولاد باندې خرچه کوه، ځکه ستا خاوند ته د کور مالکه جوړه کړي، نو ځان کې خوبیانې پیدا کړه. روپۍ په مناسب انداز سره خرج کوه، ځکه په زندګۍ کې سل قسمه ضرورتونه پیښیږي. هر شی معلوم که چې کم شی په کور کې موجود وي او کم شی نه وي موجود. چې کم شی موجود نه وي نو هغه په وخت باندې راغواړه، داسې نه چې د هغې ضرورت پیښ شي او هغه بیا په کور کې موجود نه وي. لوښي په مناسب انداز کې ساته او په مناسب انداز کې هغه په استعمال کې راوله، او چې کم لوښی استعمال کې نو وروسته بیا فوراً هغه ووینځه او په اوچت ځای کې کېږده. او یو اهمه خبره دا هم یاد وساته چې په خپلو لوښو باندې یو خاص نشاني ولګوه، ځکه چې اکثر بیا د ګاونډیانو سره بدلیږي را بدلیږي. نو یقینا که چېرته تا د دې اصولو خیال وساتلو بیا به په کور کې نه جنګ جګړې وي. یقینا دا خاوند به ډېر زیات سره خوشحاله وي، ځکه خاوند همیشه دا غواړي چې ښځه همیشه زما د طبیعت مطابق کار کوي، او همیشه داسې کار کوي، داسې قدم اوچتوي چې کوم په خاوند باندې ښه لګېږي. نو په کور کې چې کله اوسېږي ښه مزېداره خوشبويي خاوند ته لګوه، ښه پاکې کپړې اغونده او د هغه سره په ښه انداز خبرې کوه. یقینا بیا به جنګ جګړې چېرته هم په کور کې پیدا نه شي.